السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د کرکټ په اړه مې د نن څو تازه لنډ مهم خبرونه ستاسو دپاره چمتو کړي دي. په دې هیله چې خوښ مو سي. لومړی خبر د اسیا جام په اړه دی چې د پاکستان لپاره ډیر زیات بد خبر دی. اسیا جام په پاکستان کې نه ترسره کیږي. افغان لوبغاړي په نړیوالو لیګونو کې وځلیدل. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، انشاءالله پوره معلومات درکوم. پاکستان ته د اسیا جام لپاره د هندي لوبډلې تګ ناشونی دی. هندي رسنیو یو ځل بیا راپور ورکړی دی چې هندي لوبډله د اسیا جام لپاره پاکستان ته نه ځي. داسې ښکاري چې سږکال به پاکستان د اسیا جام کوربتوب ونه کړي یا به هندي لوبډله پکې برخه وانخلي. د راپور له مخې په هند کې د کرکټ د کنټرول بورډ BCCI به د اسیا کپ لپاره خپله پریکړه بدله نه کړي او په خپل دریځ همهغسې ټینګ ولاړ دي چې خپله لوبډله پاکستان ته نه لیږي. د رسنیو د راپور له مخې د هند حکومت لخوا پاکستان ته د هندي لوبډلې د تګ په اړه شنه اشاره نه ده ترلاسه سوې، که څه هم په دې تړاو په بحرین کې غونډه چمتو سوې، خو هند له وړاندې انکار کړی دی. د هندي رسنیو د راپور له مخې د اسیا جام کوربتوب به د پاکستان په غاړه وي، خو ځای به یې بدل سي او زیات امکان شته چې سږکال به دا ټورنمنټ په متحده عربي اماراتو یا سریلانکا کې ترسره سي. تر دې وړاندې تیر کال هم د اسیا جام کوربتوب سریلانکا ته ورکړل سوی و چې په سریلانکا کې د خراب وضعیت له امله متحده عربي اماراتو ته ولېږدول سو، هلته ترسره سو. په BPL کې درویش رسولي زبردسته په زړه پورې لوبه ترسره کړل، خو لوبه یې وبایلل. نن په BPL کې زبردسته لوبه ترسره سوه چې درویش رسولي په 9 بالونو باندې د 2 شپږیزو او 1 څلوریزې په مرسته 21 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې، خو دغه لوبه یې وبایلل. نن عظمت الله عمرزي یو ځل بیا په BPL کې زبردسته بهترینه اقتصادي بالینګ ترسره کړه. په لومړي 2 اورونو کې کمه منډه ورنه کړې، یعنې 2 اورونه یې میډن ترسره کړل چې دا د هر لوبغاړي کار نه دی، نه دا اسانه کار دی. په 20 اوریزو لوبو کې میډن اور ترسره کول ډیر بهترینه کمال دی چې عظمت الله عمرزي نن ډیر بهترینه کمال ترسره کړ. په 4 اورونو کې 2 اورونه میډن ترسره کړل، 19 منډې ورکړې، کمه وکټ یې وانخیستل. د دوبۍ په نړیوال 20 اوریزه لیګ کې محمد نبي یو ځل بیا ناکامه سو. لوبډلې لوبه هم وبایلل. محمد نبي په 0 باندې اوټ سو او نوین الحق بیا په 15 بالونو باندې 2 منډې وکړې، 1 څلوریزه په بیټینګ شامله وه. په بالینګ کې بیا ښه بالینګ ترسره کړ. په 3.4 اورونو کې 15 منډې ورکړې، 1 وکټ یې ترلاسه کړه، خو لوبډلې دغه لوبه وبایلل. د ساوت افریقا په 20 اوریزه لیګ کې نن راشد خان د خپلې لوبډلې دپاره ښه لوبه ترسره کړل، خو لوبډلې لوبه وبایلل. راشد خان په بیټینګ کې په 9 بالونو باندې 14 منډې جوړې کړې، 1 څلوریزه 1 شپږیزه په بیټینګ شامله وه او په بالینګ کې بیا په 4 اورونو کې زبردست بالینګ ترسره کړي، ډېرې کمې منډې ورکړې. په 4 اورونو کې 14 منډې ورکړې، 1 مهمه وکټ یې ترلاسه کړل، خو لوبډلې دغه لوبه وبایلل. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک یې کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.